د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د یو پښتون هلک او د پښتني جینۍ یوه داسې او غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلې ده، ځکه چې په هغې کې هغې څه حرکتونه هم کړي دي او د هغې ویډیو د وجې داسې ویل کېږي چې هغه هلک او جینۍ وژلی شوي هم دي، ځکه چې دا د پښتنو په یو مشهوره سیمه کې رامخته شوې ده چې هلته پښتانه هیڅکله داسې غلط کار نه خوښوي او نه پښتانه داسې غلط کار والا پرېږدي. آیا دا ویډیو چېرته رامخته شوې ده او دا هلک او جینۍ اوس چا مړه کړي دي؟ داسې څه واقعه رامخته شوې وه؟ دا ویډیو هم راسره وګورئ چې تاسو ترې هم خبر شئ او تاسو ته ټول معلومات هم ترلاسه شي. خوږو دوستانو، داسې ویل کېږي چې داسې ویډیوګانې به په سوشل میډیا نن سبا ورځو کې تاسو ډېرې زیاتې هم کتلې وي چې ډېرې زیاتې د خیبر پښتونخوا په علاقه کې راغلي وي او د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دي د هغې ویډیوګانې راغلي وي. نو نن سبا دا کارونه په سوشل میډیا ډېر زیات شوي هم دي. د دې یو غټه وجه دا هم کېدلی شي چې ډېره زیاته بېشرمي شروع شوې ده. د بېشرمۍ یو حد دی چې هلک او جینۍ داسې غلط کار هم کوي او هغې د ځان نه ویډیو هم جوړوي. نو خوږو دوستانو، کله چې دا ویډیو موږ ته په نظر باندې راغله نو موږ یې هم ډېر زیات خفه کړو چې دا د پښتنو په یو سیمه کې د پښتنو په یو کور کې دغه کار شوی دی او هغه ویډیو یې په سوشل میډیا راغلی ده. نو خوږو دوستانو، داسې ویل کېږي چې کله د دې جینۍ مور پلار ته پته لګېدلې ده او وروڼو خویندو ته او د هلک نو دې دغه دواړه مړه کړي دي، ځکه چې دې ویلي چې دا زموږ د کورونو بدنامي ده او که چېرې موږ داسې ونه کړو نو سبا چې دې ته خلک ګوري په کلي کې نور خلک هم همداسې کوي او د دې نه بیا ډېره غلطه فایده اخلي. نو خوږو دوستانو، هېڅکله نه دي پکار الله دې داسې کارونو نه ټول مؤمن مسلمانان او پښتانه وساتي. او که دغه د دې دا کومه ویډیو ده دا تاسو هم کتلې غواړئ نو بس موږ سره رابطه کولی شئ چې در سره یې شریکه کړو چې دغه هلک او جینۍ څه کړي دي په دې ویډیو کې او د څه د وجې دي بدنام شوي دي او ټولو خلکو پې بد هم ویلي دي. نو دا تاسو دپاره مو دا یوه نوې ویډیو راوړې وه چې تاسو د دې نه هم خبر شئ. د نورو داسې تازه معلوماتو دپاره در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. والسلام.